په مزار شریف ښار کې د تیلو 43م لمبر ټانک له بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یادې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د بلخ مرستیال والي د هیواد د اقتصادي سکتور په پیاوړتیا ټینګار وکړ او زیاته کړه چې ملي سوداګر باید په کور دننه پانګونه وکړي ترڅو افغانستان په ټولو سکتورونو کې له بهرني انحصار څخه خلاص او ځان بسیاینې ته ورسیږي. کوشش بکنیم که امی افغانستان را افغانستان که است یک کشور بسیار خودکفا، یک کشور بسیار خود مقتدر، یک کشوری باشه که با خارجی کشورها ما احتیاج نداشته باشیم. په همدې حال کې د هیواد د نفتو او غازو شرکت د جواز ورکولو او مالی مرستیال خپلو فعالیتونو ته په اشارې ویل چې تیر کال په هیواد کې د میلیونونو لیټرو تیلو او غازو د ویشلو سربیره 9 میلیارډ افغانۍ عواید راټول کړي او د مارکیټونو او د تیلو ټانکونو په برخه کې هم د 314 میلیونه افغانیو په ارزښت پروژې پلي کړي دي. نوموړي دغه راز زیاته کړه پلان لري چې سږکال په ټول هیواد کې د 406 میلیونه افغانیو په ارزښت پروژې پلي کړي. ما در سال 1404 تقریبا به ارزش 406 میلیون افغانی پلان کردیم، پلان سرمایه گذاری که در تمام افغانستان این پروژه ها تطبیق می شوند. در تمام ولایت های افغانستان یا در بخش تانگه های تیل یا در بخش توزیع مواد نفتی یا در بخش مارکت های تجارتی در پلان 1404 خود ما درج کردیم. د یاد تیل ټانک یو تن مسؤل د پروژې د جوړولو د څرنګوالي څخه د یادونې ترڅنګ وویل چې دوی په دې پروژه 25 میلیونه افغانۍ پانګونه کړې او هڅه کوي څو خلکو ته غوره خدمتونه وړاندې کړي. د دې پروژې په اړه که ووایم دا پروژه د افغانستان د اسلامي امارت د نفت و ګاز د محترم ریاست ملکیت دی چې د سباوون شرکت یعنی حیات ګروپ لخوا پرې پانګونه شوې چې 25 میلیونه افغانۍ پرې پانګونه شوې او د شپږو میاشتو په موده کې کاري چارې بشپړې شوې دي چې په دې جریان کې په سلهاوو کسانو ته په مستقیم او په غیر مستقیم ډول که د کار زمینه برابر شوې او اوس مهاله برحال 10 کسان یا 10 کورنیو ته د کار زمینه برابر شوې ده. د یادونې وړ ده چې امن په ټولنه کې یو بنسټیز رکن دی. خوندي امنیت د یوې ټولنې د دوامداره ودې او پرمختګ لامل ګرځي. له نیکمرغه په تیرو 4 کلونو کې د اسلامي امارت د چارواکو په هڅو سره په افغانستان کې لوی لاسته راوړنې ترلاسه شوي دي او ورځ تر بلې د هیواد په هر ګوټ کې اسلامي امارت او خصوصي سکتور په بیلابیلو برخو کې اغیزمن اقدامات ترسره کوي.